اصل چیز اخلاص تے چاکہ چے اخلاصی کنا چاکہ چے اخلاصی کنا نو اللہ مسلم مدد کرے مانا ډیر مرګري دا مطالبه کوي چې موږ مدرسه جوړه کړو کو جوړه نه کړو دوستانی شاګردانی خلک استاد سره مشوره کوي نو زه ټولو ته یو فارموله وایم زم ستا دا مدرسه چې جوړه مقصد دې څه دی که مقصد دې د الله پاک رضای زه الله راضي کوم مقصد دې دی کہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن مخ کے بوزم مقصد دے دائی کہ دا حضور پاک کم مقصد دا اللہ رانے گنے دے دا اغی مقصد مخ پرتگو کم اور مقصد دے دائی کہ کم دین دا پار رسول اللہ لکٹو صلی اللہ علیہ وسلم وائے کر درود شریف ہونے بے عبادت تے دکر دا ورسر وائے کہ کم مقصد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غاخ مبارک مات شوے او پا وجود اطہر و مقدسی وینتوے شوے او کم مقصد دا حضور پاک صحابہ او خصوصاً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ٹک ٹک شوے دے نو کد دا دین خدمت تے مقصدی کہ دا دین مخ کے بوزم او دا حضور پاک دا دی دین خدمت کم دا پیغمبر مبارک مقصد سو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اللہ وی غٹ احسان میں در باندے کڑے دے چیو مقدس او عظیم الشان پیغمبر میں در کڑے او دا غا مقصد سدے دا غا یودا دے یتلو علیکم یو با قرآن لولے او بل تعلیم دا قرآن بدر کی پاغی بدی پوئی او بل تزکیہ دا باطن ستارا ولی گندہ و اخلاق نا بدی صفا کی دا گندہ و قائد نا بدی صفا کی دا گندہ و اعمال نا بدی صفا کی نو زمین کہ رو رکم مقصد دے دا غی کہ دا پیغمبر دین ورمخ کے کم بالکل جو اللہ مدد کی دا مدرسہ بھی استانہ دا اللہ دا دین دا اللہ دے دا قرآن دا اللہ دے دا پیغمبر دا اللہ دے او اللہ دا پیغمبر دے لرا لے گلے کہ دا دین خلق و تورسی تا دا غمیشن جم دے کے بالکل کوا اللہ بدا سر امداد کے تا گورا چے اللہ دا مدرسہ چلے کرنا زمون خلق پا ظاہری اسباب و باندے سوچ گئی یار مدرسہ خوڑیر گران کار ہے کہ دا گران کار وے اس پا دنا جوڑ نشی یار دا جماعت جوڑو لو دا با سنگ چلی او دا با خلق امدادو کیو کبو نکیو دا خوڑیر گران دا یہ دا سوچو نا کہ جن بری تیر شی اس پا دنا جوڑ نشی بس پا اللہ بروسہ کوا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبو پا اللہ بروسہ و اعتماد کوا نو مدد بد رب العالمین کئی کہ خیر انشاءاللہ العزیز نو جس سمرا اخلاصی پا بندہ کے نو اللہ مدد کئی مقلب القلوب پا اللہ دا خلق پزلونو کے اڑول خو رب العالمین کئی او دا دین پا ترقی دم رضان خوشحالے گم سمرا چے اللہ خوشحالے گی لکہ دین اصل سرچشمہ قرآن او دا پیغمبر سنت تی او قرآن موحد او سنت موحدی واحد اللہ دا طرف نہیں نو دا دین پا ترقی زمر زن خوشحالے گم سمرا چے اللہ خوشحالے گی نو کذوئے اخلاص تے پڑھ کی کار شروع کا رب العالمین بمدد کئی کہ خیری انشاءاللہ العزیز او کا اخلاص تے پڑھ کی نی پام کا وچے مدرسہ جوڑا نکے طول عمر بخل کو تر چندو چگے وے اس بدر نہ جوڑا نشی اس قرآن شریف خدا اللہ کتاب دے دا اللہ کلام دے او منگے پیدا کری دا قرآن شریف دا خدمت تا پا رہے گورا چے دا محکم رکوٹ ہے یتتونس الرحمن شورو دا اللہ دا خکلی صفت نوشوا چے اللہ دیر مہربانا دے اللہ دیر مہربانا دے او دا اللہ یو غٹ مہربانی دادا
چې خلق الانسان انسان پیدا کړی. مونږ نه که خدای سپي جوړ کړی وي مونږ به خدای ته جواب هم نشو ورکولی. که مونږ نه خره جوړ کړی وي مونږ نه خنزیران جوړ کړی وي قسم د خنزیر ګیله هم نشي کولی چې خدای زه دې ولې خنزیر پیدا کړم. سپي ګیله هم نشي کولی چې خدای زه دې سپی ولې پیدا کړم. مار او لړم ګیله هم نشي کولی چې خدای زه دې دا کم مخلوق پیدا کړم. دا مونږ چې الله انسانان جوړ کړي یو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. زما د قسم دا د الله احسان او پرځونه ده. بیا په انسانانو کې مونږ مؤمنان پیدا کړي وګورئ. دا به نه وی چې دا خو مه ایمان راوړی دی، نه، د اسلام د احسانات پته راغله. اسلام د عمل دی چې زه لمونځ کوم، زه روژه نیسم، زه ذکر کوم. قل لا تمنوا علی اسلامکم، په ما د خپل اسلام احسان مه راړوئ، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وایي زما احسان قبول کې چې د دنیا دا سره او سپین کافر مې پرېښودل او د ایمان رڼا مې ستا په سینه کې ور واچوله. ټول وایه الحمدلله، شوق سره ووایه الحمدلله، نور شوق سره ووایه الحمدلله. بیا ښکلی مبارک پیغمبر را کړی دی او د قرآن په شان عظیم دستور او کتاب یې را کړی دی. قسم دی دا ټول د خدای فضل او د الله پاک احسان دی. دقې ذات ته چې دا دومره مهربانۍ کړي دي. رحمان وی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. نو دلته طالبان یو سوال کوي او زه د هغې سوال د جواب دپاره مې دا آیت لوستلی دی. طالبان وی چې انسان خو مخکې پیدا دی او دین او قرآن خو به دی وروستو زده کوي. لا ولې انسان پیدا شي وروستو قرآن زده کوي. دا نه ده چې دی لا پیدا نه دی او د مخکې نه قرآن زده کوي. چې پیدا نه دی قرآن به څنګه ذکر کړي؟ نو الله دا جمله ولې الوړې ذکر کړه؟ الرحمن علم القرآن، قرآن یې ښودلی دی او بیا وی خلق الانسان، انسان یې پیدا کړ او علمه البیان، د ښکلې خبرو چل یې ورته وښو. نو پکار دا و چې الله داسې ویلې وي چې الرحمن خلق الانسان، انسان یې پیدا کړ، علمه البیان، بیان یې ورته وښو او ثم علمه القرآن، بیا ورته خدای قرآن وښو. نو دا قرآن یې ولې په تخلیق مقدم کړ؟ ورونو ما دې مقصد د آیت وی دې کې اشارت دې ته دی چې واقعي قرآن خو خلق رستو زده کوي، پیدا کېږي مخکې، لیکن د انسان د پیدایش مقصد قرآن شریف ښودل او زده کول دی. نو مقصد الله مخکې کړ. انسان ته مې پیدا کړی سلی، ستا د تخلیق مقصد قرآن زده کول دی او قرآن ښودل دی. ستا د بیان چې دا قوت گویایي مې درکړه، د هغې بیان څه دپاره دی؟ د قرآن دپاره چې ته په هغې د الله د قرآن خدمت وکړې. قرآن دومره اهم څیز دی زما ورو، ډېر لوی اهمیت لري قرآن شریف. او چې چا هم د الله د قرآن سره خپل نسبت قایم کړی دی هغه له خدای ډېره لوړه مرتبه ورکړې. او چې چا هم د خپل قرآن سره د الله د کتاب سره خپل نسبت نه دی قایم کړی هغه الله ذلیله کړی. زه به یو مثال درکړم چې تاسو پوه شئ. قرآن د چا خبرې دي؟ د الله پاک خبرې، د الله خبرې. نو زما خبرو سره چې څوک مینه کوي دا ما سره مینه ده. چې څوک زما د خبرو خدمت کوي زه به ترې خوشحاله یم. نو چې څوک د الله د کلام او د خبرو سره مینه کوي چې قرآن شریف دی، دا د الله سره مینه ده. او چې څوک د الله د قرآن خدمت کوي د سره به الله محبت ساتي. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه د قرآن شریف ډېر لوی خدمت کړی، لږ نه. نو دې صاحب کشف و کشف القبور به ورته کېده. ما یو ځل د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه تپوس مې حضرت د لاهوري صاحب ته کشف د قبرونو کېده، مې دا ټیک دی؟ هغه وی او وی دوه خبرې واورم. وی یو ځل جومات کې ناست و یو سړی والا راغی، نو ورته وی صاحب ستا په ګاونډ کې دوه کسه مړه دي او جنازہ بے تک ہے، آپ کے پڑوس میں 2 بندے انتقال کر چکے ہیں،
فلان وقت جنازہ ہے جنازہ آپ پڑھائیں گے تبا کے لاہوری سے متوی وی ایک جنت کو گیا ایک جہنم کو یو جنت تلاړ بل دوزخ تلاړ شاگردان وی سیب دا خود ډېره غټه دعوه وکړه د جنت علم خو الله سره دی او د دوزخ علم چا سره دی الله سره دا خو الله ته پته ده چې څوک جنت ته څوک دوزخ ته ځي دا دومره غټه دعوه دې څنګه وکړه دا خو ډېرو لویو خلکو نه ده کړې دې ته کشف وایي په دې ظاهري سترګو چې د کوم شی نه ښکاري اور د زړه په سترګو وینې هغې ته کشف وایي نو لاهوري صاحب ورته میں نے تو آپ کو بتایا آپ پوچھ لے ما راته خبر وکړه ته یې تپوس کوه نو چې معلومات یې واخیستل نو یو کس مرۍ ته تیزندې چولې وه ځان یې وجلې ګوره دته دا کشف وشو ځان د وجلو او د کشف او چې ځان څوک مړ کړي نو د هغې د رسول الله مبارک حدیث دی چې دی به جهنم کې پروت چا چې زهر اسکل او په زهر یې ځان مړ کړه نو حضور پاک فرمایي جهنم کې به پروت یې هغه زهر به هغسې څښي که چا په چاړه ځان وواو او ځان یې مړ کړه نو د قیامت په ورځ به له په دوزخ کې خدای پاک چاړه ورکړي او دوزخ کې به پروت او په ځان کې به یې منډي نو خودکشي وکړه نو دوزخ شو او د هغه بل متعلق چې معلومات واخیستل نو په اکسیډنټ کې مړو نو صاحب الحدم شهیدون چې کم سړی په اکسیډنټ کې مړ شي نو هغه ته شهید وایي شهید شو دې ته کشف او دویمه واقعه دا وه چې یو ځل یو سړی راغی وی صاحب ما جماعت جوړ کړی دی یو سیټ والا راغی او پہلی نماز آپ پڑھائیں گے لومبی منځ به پکې تکې نو لاهوري صاحب لاړ امانځل جومات ته نو چې وردن نه شو نو هغه سړي ډېر ښکلي جومات جوړ کړی لکه دا څومره ښایسته جومات دغسې جومات نو لاهوري صاحب ورته وایي وی ډېر ښایسته جومات دی ډېر مزین جومات دی او ډېر اعلی جومات هم جوړ کړی دی کاش کے حرام پیسوں پہ نہ بنا ہوتا ارمان چې په حرامو پیسو نه وی جوړ نو څه خبره نو هغه سیټ ته چا وی وی دقسې ښې ته دا مولیان راوله چې ټونګکی دی ته ارامخور یې درته وی چې په ارامو دې جوړ کړی دی نو سیټ صاحب څه وی اس نے سچ کہا د ټیک ویلی دی یو ما ته پته ده یو خدای ته پته نه زما ښځو بچو ته هم پته نه لګي دا ما سره د سود پیسې وې نو ما وی راشه جومات پې جوړ کړه څوک منځ خو به پکې کوي که نه دې ته کشف وایي نو ما وی چې صاحب په دغه زمانه کې خو ډېر لوی لوی علما تېر شوي ډېر صالحین او ډېر دینداره خلک تېر شوي دي ډېر محدثین تېر شوي دي نو صاحب دا کشف القبور دته ولې کېده لاهوري صاحب نو افغانی صاحب ما ته څه وایي ما ته وی د دا 40 سال نه والا تر 45 سال پورې د قرآن شریف خدمت کړی ریل کې په جیل کې په لاره کې په کوڅه کې په بیټک کې د قرآن شریف خدمت کړی دی دی وجه ده او یو ځل د ریل په پټلۍ کې ولاړو او ریل ته خطه یو خپې ریل ته خېجولې وه بله خپې ښکته وه او یو سړي ولا आवाज ورکړ وی صاحب د دې آیت ترجمه راته لګاو کړه لاهوري صاحب واپس ته ریل ته راکوش او غالک ته ترجمه شروع کړه شاګردان وی صاحب دا خو اخري ریل دی ما خامې دی بل ریل نشته نو ته مقصد ته په سره سې بل ریل شته دی نه سار به بل ریل دی نو صاحب شپه به په دې سټیشن کې کم ځای کوو دا د څه مسله هله شا به ورخېږه دا ریل داسې په دې پټلۍ لاول رو ځي په دې سټیشن کې وروستو تېر شي خلک په روانه کې ورخېږي لاهوري صاحب ورته وایي وایي شپه به په دې خاوره وکړم په دې پټلۍ په دې وکړم دا شپه هېڅ پروا نشته نن به نه رسم سبا به ورسم خو دې ملګري د قرآن شریف د آیت تپوس کړی دی چې مخکې ده ته د قرآن شریف د هغه آیت تفسیر او ترجمه وکړو زمارنو قرآن دونه اهمیت لري شاه عبدالقادر رحمت الله علیه د قرآن شریف په لومبۍ ترجمه په اردو کې کړې ده شاه عبدالقادر لومبۍ ترجمه د قرآن شریف په اردو کې ده کړې ده نو په هغه زمانه کې یو ډېر غټ بزرګ تېر شوی دی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادي ډېر لوی سړی عالم هم و صوفي سړی هم
او صاحب کشف و ده ته هم د قبرونو کشف کېده هغه به وي د په مقبره نه تېرېږم مړه مې خفه کېږي ولې وي دا قبرونه ما ته الله په کشف ښیي چې بعضې په جنت کې پراته دي او بعضې د اور په غرغنډو کې پراته دي په مقبره ویده نه ځم نو مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی چې کشف القبور به کېده د هغه نه چا تپوس وکړو وی مولانا عبدالقادر صاحب تا په کشف په قبر کې لیدلی دی که نه هغه وی او وی شاه عبدالقادر چې کله وفات شو نو زه یو څو ورځې پس لاړم د ده قبر سره مې مراقبه وکړه نو الله د ده حالات به ما منکشف کړل مولید وی چې کله نه دې په قبر کې ښودلی شوی دی نو رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړ چې اے فرشتو دې سړي د قرآن شریف لومبی خدمت په اردو کې کړی دی چې خلک د الله په قرآن پوه شي لہذا د ده د قبر نه یو خوا بل خوا 1400 میلو کې زما عذاب بن کې پورته کې قرآن شریف دومره د الله کتاب ما خو درته په عقلي دلیل وی چې قرآن شریف د الله خبرې نو چې څوک د الله د قرآن خدمت کوي او د الله د کتاب سره مینه ساتي دا د الله سره مینه ده دا د الله قدر دی نو چې څوک د خپل رب قدر او عزت کوي رښتیا ووایه الله به په ده مهرباني کوي که بیا نه کوي څومره ملګري چې دلته کې راغونډ یا څومره دوستان د ټولو نه دا یو مطالبه د ټولو نه دا تقاضا کوم مطالبه کوم ډېر شکر د ډېر ملګري راغلي په دین مین ملګري یې زما زړه درنه ډېر خوشحاله دی ځکه چې په دې جومات مدرسه کې تاسو ډېر تعاون کوئ د ټولو نه دا درخواست کوم چې یو بچی به د الله قرآن او د الله دین له ورکوئ به که نه ټولو به انشاءالله وروستو ملګري شوق سره نور شوق سره د مولیانو څه تنخی رښتیا خبره زمونږ د ملایانو صاحبانو څه تنخی د حافظانو او قاریانو 3000 او 4000 او 15000 تنخی دا محتممان سره د خدای خو کې لکه شهزاد مولوي صاحب خفه کېږه ما او په دې حافظانو او په دې قاریانو غریبانانو دوی خدای نیولي مړه د دې نورو مدرسینو دومره تنخوا نشته 4000 او 5000 او 10000 د غټ شیخ الحدیث په چېرته 12000 او 14000 تنخوا وی تنخواګانې کړ 5000 چې د کم دی نه غریبانان راوړي په چندو یې راغونډئ نو د غټ مدرس په دې حفظ په مدرسو کې 4000 او 5000 تنخوا ما یو ځای کې دا خبره وکړه نو یو سړي اواز وکړو دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي ما بابا جي په دې الله موږ له ډوډۍ هم راکوي جامه هم راکوي او زمونږ حافظان او مولیان په دې کې خدای حجونو عمرو لمبوزي وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم